بسم الله الرحمن الرحیم. راځون پر دا باندې بحث کوو. موږ درې دانې پروګرام په وینډوز کې لرو، صحیح شو. هغه درې دانې وایو. یو چې دی نوټ پاډ دی، بل ورډ پاډ دی، بل ایم اس پاینټ دی، صحیح شو. لومړی چې وایو نوټ پاډ وایو. نوټ پاډ د راخلاصولو طریقې لومړنۍ تر ټولو ساده طریقه دا ده چې راسته کلیک په ډیسکټاپ باندې وکړه، نیو ته راسه، د نیو څخه دا د چیز باندې کلیک وکړه پر ټیکسټ ډاکومنټ باندې، صحیح شو. دا چې د کلیک پر وکړي دا د ماته راخلاص، صحیح شو. دوهمه طریقه دا ده چې رن منو راخلاصه کړه، په رن منو کې NOTEPAD انټر کړه، دا د راخلاص، صحیح شو. دریمه طریقه سرچ راخلاص کړه. سرچ موږ څنګه راخلاصوي؟ څوک به راته ووایي څنګه سرچ چې راخلاصوي؟ دا وینډوز کی ونسه کیو سره ووهه، صحیح شو. موږ ته سرچ راخلاصېږي. په سرچ کې بیا چې شي ورکوي؟ نوټ پاډ ورکوي، صحیح شو. نوټ پاډ انټر کوي هم راته راخلاصېږي. دا څلور طریقې. پنځمه طریقه ما درته ویلي وو چې دلته راسئ چې څه وکړئ؟ ټول بار ته راسئ، د ټول بار څخه ادرس فعاله کړئ. په ادرس کې فقط دلته ولیکه نوټ پاډ، چې شي نوټ پاډ انټر یې کړم، موږ ته راخلاصېږي، صحیح شو. پنځمه طریقه راسئ د کمانډ فرانټ مې ولدي دلته چې موږ درلودی، څنګه مې نه ولیدی؟ دا وینئ؟ دا چې مې راخلاص کړي دلته ورته ولیکئ سټارټ نوټ پاډ، انټر یې کړئ، دا درته راخلاص، صحیح شو. نوټ پاډ چې شي دی؟ نوټ پاډ تیاره کتابچه ده، خلاص، صحیح شو. د ساده خالي ټکسټ لیکلو دپاره عبارت له چیز څخه دی، دا نوټ پاډ دی. او تقریبا کوچنی شی نه دی، خورا غټ کارونه کوي، صحیح شو. وایرسونه کې جوړیږي، دغه رقم ډېر خطرناکه وایرسونه کې جوړیږي. دلته یو دانه سیم په مای دانه ورته کې جوړ کړي، لیدلی مې نه وي چې څنګه شی ته د څوکا مې ډبل کلیک راسه پر وسو، دغه ډیسکټاپ یې مطلق جام کړي، کار یې نه کوي. اخر چې مې کار کوي وینډوز مې ورکولی نه شو، ځکه زما د اپلیکیشنونه چې بیا مې انسټالولی نه شو، وخت یې ډېر غوښتی. کار به چې بیس په دا ډیسکټاپ ته ورغلم، ژر ژر مې بټن پر وولزم، واغوښتم، نور کمپیوټر سم کار کوي. دلته چې به راغلی بیا دې ځای نه وتی شو، نه دې کار کوی. اخر چې مې یو لار ورته جوړه کړه، ټیک 14,000 فولډره یې جوړ کړي وو په دا ډیسکټاپ باندې، په هغه یو کلیک سره. حتی داسې کوچنی کوډ دی کې لیکل کېږي چې دا کلیک چې پر وکړي ظرف 10 ثانیې کې دغه زما په وینډوز کمپیوټر کې تقریبا په لکاو شیان پراته دي، په 10 ثانیې کې مکمله درته ورځي. ځان خبر نه لاسه، صحیح شو. ورځه نو نوټ پاډ چې کله راخلاص کړي دې ته ټیکس ایډیټر هم ویل کېږي، ټیکس ایډیټر، صحیح شو. پروګرامینګ ژبې لکه سی پلاس پلاس او جاوا او د دې شیانو کوډونه په دې کې زیات وخت کېږي، صحیح شو. دا چې کله راخلاص کړي دغه ته د انټرفیس ویل کېږي، صحیح شو. انټرفیس دا د سر ګلابي ساحه څه ده، دې ته بیا څه ویل کېږي؟ ټایټل بار ویل کېږي، صحیح شو. ټایټل بار په خپل ځان کې دوه حالت لري یا دوه شیان لري. د هر شي ټایټل بار یو د نوټ پاډ نه د شین، د هر شي ټایټل بار چې دی هغه دوه خاصیت لري. یو د دغه شی چې د راخلاص کړی دی د دې پروګرام نوم درته ښیي، او بل چې دی د هغه فایل کې په دغه پروګرام چې د یو شی جوړ کړی دی د فایل نوم درته ښیي، صحیح شو. فرض که اوس که ته چیرې ته وګورې پر دغه لیکلي دی یوې خوا ته ښه دی چې نوټ پاډ لیکلی دی هغه صحیح ده، او کاري صاحب ته چیرې ګورې او دی چیرې ګوري، درس ته ګوري دلته، صحیح شو، چې ځایونه درته معلوم شي. نیو ټکسټ ډاکومنټ لیکلی دی او بلې خوا ته نوټ پاډ لیکلی دی، یوې خوا ته د پروګرام نوم راښیي، بلې خوا ته د فایل نوم. فایل نوم په دې خاطر نیو ټکسټ ډاکومنټ دی چې زموږ دغه اوس موجوده چې راخلاص کړی دی دا نوی دی، موږ ثبت کړی نه دی. که زه دلته فقط یو دوه توري کې ولیکم، راسم کنټرول اس ووهم، پر ډیسکټاپ باندې دی څه کړم؟ ثبت یې کړم، صحیح شو. پر سیو از به کړم، پر ډیسکټاپ باندې به دی څه وکړم؟ ثبت به کړم د چیش په نامه باندې، فرض کړه د ضیا یو په نامه ما ثبت کړي، راسه اوکې کړه، سیو دې کړي. اوس دا ځای واوښتې و ضیا یو ته، وینې ځکه د فایل نوم موږ ضیا یو ته واړوئ. او دغه درې بټنې زیاتره وخت په امتحاناتو کې درته راځي، دغه عکس یې درته راوړي وي، دا درې بټنې په کمپیوټر کې د چیش په نامه دي، دې ته کاپشن بټنې ویل کېږي، صحیح شو. کاپشن بټنې په خپل ځان کې درې دانې بټنې لري. کاپشن بټن یو ته مینیمایز ویل کېږي، بل ته ماکسیمایز ویل کېږي، بل ته کلوز ویل کېږي. مینیمایز دا معنی چې دغه پروګرام دی خلاص وي، خو په ټاسک بار کې نه پر ډیسکټاپ باندې، صحیح شو. خلاص دی مشکل نه لري، بل ته راسه په ټاسک بار کلیک پر وکړه درته رابسي. ماکسیمایز دا معنی چې دا کوچنی دی، دا زما دونه نه دی پکار، ماکسیمایز ټوله صفحه په ونیسه، ګوره ټوله صفحه ونیوله. او کلوز خو نو ته ښه په پوهېږئ، کلوز څه معنا کاري صاحب؟ خلاصول، بندول، شابش.
او بل د بندولو طریقه یوه طریقه دا ده چې پر دې ځای کلیک وکړه، بل طریقه دا ده چې رسته کلیک وکړه، پر دې کلوز کلیک وکړه، بل طریقه دا ده چې پر دغه ځای ډبل کلیک وکړه، بل طریقه دا ده فایل خلاص کړه پر ایگزیټ کلیک وکړه، بل طریقه دا ده چې دلته ودرېږه الټ F4 ووهه دا به بند کړي. صحیح شو. او الټ F4 چې بیا دی د هر شي د بندېدو لپاره استفاده کېږي. کله چې پر ډیسکټاپ باندې ولاړ بیا د کمپیوټر د بندېدو لپاره استفاده کېږي. صحیح شو. دې خواته دغه ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته مینو بار ویل کېږي، مینوګانې. او دې لاندې صفحې ته بیا ټیکسټ انټري صفحه هم ویل کېږي او انزرشن صفحه هم ویل کېږي. صحیح شو. او دلته چې کله ډېره لیکنه موږ وکړو په دې ځای کې یو دانه لیک پیدا کوي، دې ته بیا ورټیکل سکرول بار ویل کېږي. او دغه خړه لیکه چې دا دې ته بیا سټیټس بار ویل کېږي. سر مخلاصو تا نه ولې خندا پر درځي انټرفیس ولې بار دی؟ که چیرې ستا په یاد ما چې ټاسک بار درته ووایي مال یوه دنده ده، بار هغه ساحې ته ویل کېږي چې یو کار چې ترسره کوي. صحیح شو. دغه خپله د مینوګانې په دې ځای کې دي، دغه ته ساحه نه ده چې مینوګانې دي کې، نو په دې ځای ته به موږ بار وایو. د څه شي بار؟ د مینوګانو بار. سر دې مخلاص تا که په موټر کې سروې رکښې نه عباره وایي په موټر کې هغه بار کړی و. په پښتو هغه بار دی. نو ځکه ته په هغه ځای کې یې، هغه ځای کې. صحیح شو. اوس دلته د دې ځای د دې موقعیت ته دلته بار ویل کېږي چې دا ځای دی. صحیح شو. دا سټیټس بار چې د دغه ټول نوټ پټ حالات کې ښیي، دې ته بیا د سټیټس یا حالت بار ویل کېږي. راځو د فایل منو څخه شروع کوو. لومړی نیو دی. نیو دا معنا دا صفحه کې ما کار وکړي خوښه مې نه سوله، راځم یو نوې صفحه خلاصوم. کلیک پر وکړه، دا د نوې صفحه هغه وخورځوي. و کله ناکله دی کوي دا د ما ولیکل. صحیح شو. و چې فایل ته راسئ نوې صفحه راواخلئ. کمپیوټر یو خاصیت لري، تر ډېره حده ستا خطایي ته متوجه دی، خطا سوی نه دا فکر یې نه وي. صحیح شو. دغه میسج درکوي زیات وخت ستاسو اجازه غواړي چې زه دا کار چې ته کوې وکړم که نه وکړم. صحیح شو. درې اختیار یې درکړي دي، یو وایي سیو، بل وایي ډو ناټ سیو، بل وایي کنسل. سیو دا معنا وایي ته چې دا کار دې کړی دی اوس نوې صفحه خلاصوې، دغه سوی کار دې څه به کوې؟ ثبتوې. که ثبتوې خو سیو باندې کلیک وکړه. ډو ناټ سیو معنا غورځوې، پر ډو ناټ سیو کلیک وکړه. او که چیرې په خطایي کې دا کار سوی ته وځې راسه کنسل یې کړه، به ته به د هلته پاتې شې. صحیح شو. زه هم یا ډو ناټ سیو هغه وغورځوم، ماته نوې صفحه خلاص کړه. بیا اوپن ته راځو. اوپن دا معنا چې یو بل زوړ شی برته ماته راخلاص کړه چې په نوټ پټ کې تا جوړ کړی. کلیک پر وکړه. چیرې لرې فرض کړه زه راځم په ډیسکټاپ باندې درېږم، په نوټ پټ فایل به زه دلته ولرم که نه ولرم، دغه دې لرم یا دا شارټکټ ته راسه اوپن یې کړه. دا خو شی ستا کې خوره کېږي، دا زه یو کې دغه دلته یې لرم. صحیح شو. هغه زوړ فایل موږ راخلاص کړي. بیا راسه فایل منو ته. د فایل منو څخه لاندې موږ څه لرو؟ سیو از لرو. ګورئ په سیو از دلته سر خلاص کړي، په ورډ پټ کې هم سره یوځای کېږي، په ایم اس پاینټ کې هم سره یوځای کېږي، په ورډ کې هم سره مخامخ کېږي، اکسل کې هم، پاور پوینټ کې هم، په دغه بله وګورد کې په سیو از سره مخامخ کېږي. سیو از دا معنا چې د زاړه شي څخه یو بله کاپي راته جوړه کړه. ولې ګټه چې شته په ادارو کې چې کار کوې هغه داسې نه دی چې ته کښېناستې په چوکۍ بالا وایي ما ته مکتوب ولیکه جوړې کړه، ما ته راپور ولیکه جوړې کړه، ما ته پیشنهاد ولیکه جوړې کړه، ما ته استحقاق ولیکه جوړې کړه. دا شیان دا ستاسو نه غواړي چې هر څونه په کمپیوټر کې پاس یې هم یې نه درڅخه غواړي. حتی چې بیخي تکړه لیسانس د کمپیوټر ساینس ته ورولې هم یې ولاکه ورته جوړ کړي. دا دوی خپله هر اداره د ځان ته خپل فارمټ لري. دا فارمټ که د مکتوب دی که د پیشنهاد یا شي داسې دی درکوي وایي په دغه فارمټ کې کار کوه. صحیح شو. اوس چې نو فارمټ درکړي ته نو بالا داسې مه کوه چې دا فارمټ یې درکړي بالا ونارې چې دله رالې مکتوب کې ور ولیکه په هغه فارمټ کې. که دې ولیکي بالا دا فارمټ داسې لکه تاسې د ځانه جوړ کړی، سبا چې بل یو رالي بالا ته هغه د ادارې د اصولو مطابق یې نه شي ور جوړولی، ځکه ستاسو هغه اصلي دې سټرکچر یا جوړښت له لاسه ووتی. صحیح شو. دا به ته دی کوئ فارمټ چې مې راخلاص کړي شی یو نقطه مه کې لیکئ راسئ اول راولاړ شئ. دی ثبت دی په کمپیوټر کې دا ثبت شی چې دې راخلاص کړي دوه وارې چې ثبت پر ووایه هېڅ عکس العمل نه ښکاره کوي، ځکه هغه وایي زه ثبت یم ته ما چېرته ثبتوې. صحیح شو. راولاړ به شئ هېڅ شی مه کې لیکئ، راسئ پر سیواز کلیک وکړئ. معنا ما یو وار مخکې درلودی د دې څخه یو بل راته جوړ کړه. دا بل چې دې جوړ کړئ وروسته هغه زوړ دې برته پاتېږي د ادارې ده، د ادارې خو دې د ادارې دې راواخلئ کاپي دې ځین جوړه کړله په هغه کې اوس کار وکړه. مشکل نه لري چې هر شی دې ځین جوړ کړئ وروسته چې بیا بل یو راغلی هغه برته ادارې ته راواخله بیا سیواز دې کړه. صحیح شو.
پس یې وزن اشاره سره خلاص کاپي د زاړه فایل څخه راسه بیا لاندې پیج سټف لرو په صفحه کې تغیرات او تنظیمات راوله سیسلو دلته کله چې کلیک بر وکړي دلته اول راته وایي پاپیر ورقه سایز کومه سایز لیټر ګوره لیټر ما خپل نه دلته چې کوچنی د کارت د چې د A4 ورکو په کوچنی سیسلو خو ته چې کله همیشه په دغه زموږ ته په ورځګان کې په ادارو کې ناست یاست ته باید کومه صفحه انتخاب کړئ A4 دغه ورکو ته A4 ورکې ویل کېږي یا A4 ورکه دا چې مې کله را خلاص کړي دا لیټر یا دا دغه ګورئ دلته به A4 انتخاب کړئ کله ناکله پرینټ وکړئ خو لیکنه پر صفحه پران نشي را څه مشکل یې دا دی چې تی ورقه هلته لیټر یا لیټر 2 3 یا ضرب دونه ورته ټاکل شوي ځکه هغه کوچنی دي ستا ورقه غټه د هغه صفحه هلته بې ځایه راسي رحیمي صاحب ډېر احتیاط به د دا سپینې سکتې سره کوي دا به مې ګرده راجام کې بالا ښه ځکه زما کمپیوټر بیټري لري وسله بیټري مو راوړې ده خو کار نه کوي کمپیوټر تا کوله څه مشکل ده اورینټیشن ته راسي سیسونه اورینټیشن بیا زیات وخت په امتحاناتو کې راته راځي وایي دا اورینټیشن څه شي د سورس سرچینه هغه اتوماتیکلي صحیح دي دا معنا چې سرچینې دغه ته چې ورقه پرینټوې دا د کوم ځای ووځي سرچینه یې چیرته د پرینټر خو نه یوه خوله ده در وځي بعضې پرینټران دوې خولې لري در یوه کور پیج ورباسي در بله یې دا نورې ورقې سیسو هغه خپله بیا ورته تنظیم کړي مال دلی نه دی چې بلا څنګه کوي سیسو شاید په وورډ کې اکسل کې یو شي کې راله راسي دوې خولې لري دلته اورینټیشن دی سیسو اورینټیشن دا معنا چې د صفحې وضعیت عمودي غواړي که افقي غواړي پورتریت معنا ورقه جګه ودرو عمودي لنډسکیپ معنا ورقه پرته راوله افقي سیسو دې خواته مارجنس دی مارجنس همیشه چې سره یو ځای کېږي د ورقې د لیکنه چې دې پر کړې ده د لیکنې او د ژي تر مابین دغه اضافه فاصلې د سپینې فاصلې ته مارجنس ویل کېږي خو اوس ته دې فکر یې مارجنس دلته په قوس کې ورسره لیکلي دي وایي انچ خورا غټه ساحه دلته جوړې کړي ستا به نو فکر چې ولته به یو 3 انچه ورکړم 3 نو څه شي دي خو وبه لیکم سیزونه هغه درې بیخي دغونه ساحه راځي دونه قدر ځکه 1 انچ 2.45 سانتي دي صحیح سره نو دلته بیخي دغه درو طرفو ته خو 0.3 یا 5 انچ ورکوي صحیح سره یو طرف ته بس ته 1 انچ ورکوي په دې خاطر چې هغه طرف زه کله نه کله سټپلر پر مشلوم چې دغه لیکنه بیا د سټپلر لاندې را نشي صحیح سره څلور طرفه دي چپه راسته دغه شي نو هم دې وخت نه تاسو ډېر مشکلات درلودل دا اصلا نو ته زما په یو بغل ته زما په څلور نو سمولې ده بس دا مساوي راولي صحیح سره دا څلور طرفونه دلته موږ لرو هیډر معنا د ورقې سر هر شی چې په دې ولیکي په دې ځای کې ولیکي د ورقې په سر کې بس دغه شی راځي د هرې ورقې په سر کې صحیح سره مګر هم کله د ورقې په سر یا په پای کې دغه شی ولیکي دا پیج ان پی دا د هرې ورقې په پای یا په سر کې ولیکي هغه ځای کې د صفحې شمیر درته راوړي صحیح سره ته کولای شې په دې ځای ولیکې چې بای رفیع الله ضیا ګوره هر ورقه کې به درته راځي چې د رفیع الله ضیا په واسطه دا جوړ شوی په دې ځای کې مشکل نه فایل منو ته راسه بیا پرینټ اوس ګوره صفحه مې جوړه کړه اوس یې پرینټر هم دلته به ورقه ورته پرینټر به انتخاب کړي کوم پرینټر دی دلته به راسي پیج آل ټولې صفحې صحیح سره دا سلیکشن پیج او کرنټ دا په ورډ پاټ کې بیا ښه سر په خلاصېږي دا وسیله کوه صحیح سره دلته موږ د کاپیانو شمېر راوړو صحیح سره څو کاپیانې باسي فرض کړه 15 کاپیانې باسم هر څو چې ته باسي دلته موږ کالج لرو کالج دا معنا چې انتخاب یې یو منظم بل غیر منظم اوس نو درې ورقې دي خو 6 کاپیانې زم باسم که دا کالج غیر فعالي دی د اولي ورقې سم 6 یار دي تر باسي د دویم سم بیا 6 را باسي د دریم سم بیا 6 را باسي مګر که کالج فعاله کې د یار یو 2 3 4 5 د 6 پرځي بیا د اولي سم 6 پرځي بیا د اولي سم 6 پرځي په دې کې به مشکل نه بیا فایل ته راسه اگزیټ په دی راته ووایي دا اگزیټ څه معنا دا اگزیټ د دې سپیس شعبر چې در باندې وخت مې چاته وویل نه اوس د بالا مال سبا یې راوه بس پسې ورک سو بالا ښه د هغه څخه هغه د نوټپاډ پر ځای دی ووتې ولاړې بالا داسې راسه ایډیټ ته په ایډیټ کې موږ لرو انډو کاټ کاپي پیسټ ډیلیټ کوم یو به ووایي چې ټوله مې زده دي بل څوک اداري کار و څه کړ څه په دغه سر او اداري کار نه ښه ډېر کړ په دې د سر ښه درته وایم عملي کوم یې نه د ستی د تدریس په 3مه ویډیو کې مې درته ویلي یا به په 2مه په 3مه کې
صحیح شو په درېیمه ویډیو کې ستا پر ډیسکټاپ باندې ښه انډو دا معنا چې یو شی یو کار دې وکړي بېرته پښیمانه سې نه یې کوو صحیح شو یا کنټرول زید یا انډو کټ و کاپي دا معنا یو شی راواخه د دې ځای دلته یې کښېږده دا کټ شو دا کاپي دا معنا چې دلته دیم پاتې دلته دیم پاتې صحیح شو او پیسټ دا معنا چې را کټ مې کوي دلته پږدم چې را کاپي مې کوي دلته پږدم صحیح شو او ډیلیټ مې خپله نه دي زده صحیح شو دې خوا ته موږ څه لرو پاینټ لرو ډیلیټ سر به خلاصېږي ها نو زما هم نه دي زده دا به څه وکړو ډیلیټ معنا کې څه نه ډیلیټ معنا حذف یې کړه صحیح شو حذف سر خلاصېږي مسح په واسطې عربي کې مسح ورته وایي موږ په پښتو زما هم نه دي زده په پښتو څه ورته وایي ورځول انشاءالله ورته وایي ورځول انشاءالله فایند څه کار کوي فایند فرض که زه به راولاړ شم ورډ حرکې ته به راسم په ورډ کې به یو 400 لیکي لیکنه وکړم مساوي رینټ قوس خلاص که 400 پاراګراف کنټرول ای به کوم کنټرول ایس به کوم دا به بند کوم دا بټن ناټ سیف کوم ګوره دا ما را کاپي را کټ مې کړله د ورډ مې را کټ کړله سیزو اوس به دلته راسم په نوټ پاډ کې به څه په وکړم دغه پیسټ ګوره پر پیسټ چې مې دا کلیک وکړي یا کنټرول وي ووهم 400 پاراګرافه لیکنه دلته ما راوړله سیزو ګوره دا ده دلته اوس چې شي رف ټکس غیر فعاله دي که دا فعاله کې بیا تر هغه لا ډېرېږي وینې دا کرسر دغه ته چې شول کېدی او مدي سکرول بار دغونه ډېره لیکنه ما راوړه صحیح نه دا ما را کټ کړه اوس نو په دې لیکنه کې دا پاینټ دا معنا پیدا یا که دې په یوه اداره کې کار کوئ لیست دی صحیح یا د مجرمینو لیست دی یا د نورو خلکو لیست دی یا د حکومتي خلکو لیست دی دا لیست په سوو کسان دي اوس نو یو دانه دغه دلته راغلی ستانم چې شو عبدالغفار اتل دلته راغلی وایي ما پیدا کړه صحیح تل یکی زما زیدی دا تل نم پر ځان یشي عبدالغفار اتل دلته راغلی بله بل دا 200 ګړه ته ګوره پیدا کوي دا خو ته نه څه پیدا کولی صحیح شولو ځکه ډېر وخت غواړي بله به یا کنټرول اف ووایې همدا درته راخلاصوي او یا به راسې په دغه ایډیټ منو نه ده په ایډیټ منو کې به پر ایډیټ چې دې راخلاص کړي پر پاینټ باندې به کلیک وکړې او ما ته پیدا کړه څوک پیدا کړه فرض کړه دغه یو نه دی یو کومه دی دا دی وینې دا یو د عبدالغفار اتل دی صحیح شولو پر دې ځای ولیکه یو تا نه ولې خندا درځي پر دا دلته موږ ډایرکشن لرو طرف لرو صحیح شولو اوس نو در یو ځای مې وکتل دلته راغلم در یو ځای مې وکتل نه مې کوي پیدا بیا پاینټ په یاد راغلی چې وایي پاینټ وسع دی صحیح شولو اوس نو در دا ځای راغلی یې نو باید ته کښته ولاړ سې ګوره یا دلته ولاړ ولې دلته ولاړ وې کښته خوا دې کتلې ده تر دې ځای راغلی یې نه دي کوي پیدا صحیح شولو اوس خو نو چې پاینټ ګورې دی کښته ځي یا ورته کښته مه ځه کښته خوا ما کتلې ده اپ لوړه ولاړ سه صحیح شو که چیرې زه کښته راسم په دې ځای کې ودرېږم اوس درته هم ډاون کښته ولاړ شه پاینټ یې کړه یو دانه او دی سر ته راوختې دلته ودرېږه دا یو راواخه کنټرول سی په دې ځای کې ولیکه کنټرول وي فایند یې کړه یوې پیدا کړي بلې پیدا کړه اوس هم ډېر ځای پاته دی خو لوړه خوا ګرده پاته ده صحیح شو که چیرې دا پای ته ورسېږي دلته راورسېږي د دې ځای یو دانه یو موږ راواخو فرض کړه دغه یو دی صحیح شو کنټرول سی یې کړه په دې ځای کې ولیکه کنټرول وي یې کړه فایند یې کړه بل به دی موږ ته نه پیدا کوي وینې حال دا چې بیخي ډېر دي کې خو نه پیدا کوي مګر که دې مخ راواړوئ لوړه خوا ته بیا به نو بالا نیم ساعت ورته ناست یاست دی درته پیدا کوي صحیح شو دا فایند شو دلته موږ څه لرو ریفلاس لرو ریفلاس معنا یوه لیکنه راواخه په بله تبدیله کړه بعضې وخت ښه خواري وکړه ډېره لیکنه وکړې دغه زموږ ته د پښتو یګانې چې دي دغه ډېر خلک و دې ته ګوته نیسي صحیح شولو زه خو بیخي په شکله ولا کوم چې کومه یې څه کار کوي چې کوي نو بس بل یو چې راغلی یو دا یې زه نه کوي کوم او خواري دي 2-3 ورځې کښلې ده صحیح شولو بیا به په یګانو پسې ګرځه چې دا یې ورته تغیر کړه دا څونه غټ کار دی یې چې تغیروې بس فقط راسه ریفلس راخلاص کړه ریفلس کې دلته ورته دغه یوه غلطه یې پیدا کړه په دا بله سمه یې په دې ځای کې ورته ولیکه ریفلس آل یې کړه ټوله به تغیر شي فرض کله کابل کال چې طالبان افغانستان ته راغلو 20 کاله تېر حکومت تېر کړله په 20 کاله کې تقریبا در 20 لکه ډېر مکتوبونه په د هره اداره کې پراته دي ټوله په افغانستان اسلامي جمهوریت باندې سخت دي طالبان خو بیا جمهوریت نه مني صحیح شولو هغه درته وایي دا جمهوریت یې واړوه په امارت باندې ته به نو یو مکتوب راوړی جمهوریت واړه په امارت جمهوریت واړه په امارت څونه ډېر دروند کار دی صحیح شولو د دې دپاره به بالا ته راولاړ شي د ریفلاس په واسطه به دوی په یوه ثانیه کې په میلیونو مکتوبونه ټوله امارت ته واړوي فرض کړه دغه یو زه لرم دا څه دی دا جمهوریت دی په دې ځای کې به ورته ولیکم څه شي چې د افغانستان اسلامي امارت ګوره په امارت مو واړول راسه ریفلس آل یې کړه حال دا چې ما مخکې یو دانه امارت نه درلودې اوس دا دې دغونه کې ولیکل شوی صحیح شو دا اوس خدای مه کړه
خدای مکړه کړه جمهوریت راغی صحیح شو هغه وایي د امارت واړه دا چی دي صحیح شو بیا نو بنته یې وایي مکتب ته ناست یې را به سیر افلاس بر اخلاص کې هغه مشر به درته ولاړي دغه به راواخلې دلته کلیکای نه سي رئیس وکړه راواخله د امارت کنټرول سی یې کړه په دې ځای کې ورته ولیکه ورته دغه پیدا کړه په چش باندې بدل کړه دلته ورته وایي دغه سړی ولاړ دی وایي په جمهوریت یې بدل کړه دلته چش ورته ولیکه جمهوریت صحیح شو جمهوریت نه جمهوریت صحیح شو اوس به ریپلس آل کې ټوله به په جمهوریت واړوي وینې سر په خلاص شو بیا راسي ایډیټ ته د ایډیټ څخه موږ د ګوټو لرو صحیح شو ګوټونه بیا په ورډ کې ښه خوند کوي دلته دغه ښه خوند نه کوي صحیح شو دا ګوټو هغه وخت فعاله کېږي چې دا رف ټیکس وینئ دا غیر فعاله کوي اوس ایډیټ ته راسه دلته به ګوټو فعاله کړی صحیح شو ګوټو چې در خلاص کړي وای لاین نمبر 4 ته ولاړ شم صحیح شو نمبر 4 ته ولاړ شم فرض کړه 1500 ملي لیک ته ما بوز صحیح شو راسه ګوټو یک ګوټو چې لیکړي الله Yeah, why the line number is beyond the total number of lines. شاګرد دې چې ما 200 ویل کې خو ډیر دي دلته ورک 400 ملي کې ولاړ سم نسته کې 1500 ملي کې ولاړ سم دا غنډه راوستم دا 1500 ملي کې سیسو هغه د 400 کښته دی هغه لیک شمیر یعنی مړه یوازې هغه لیکونو ته دی بیا لیکوت هغه نو اوس ماته نه منځ دا 1500 دا څومره ده ذکر ته به شمیر میر نه لري دا ساده کتابچه ده سیسو مشکل خو نشته دې خاطر موږ چې لرو دې سلیکټ آل یعنی ټول انتخاب کا دا درې لارې یو لار دا چې دا کلیک پر وکړه ټول انتخاب کی بل لار دا کنټرول ای ونه بل لار دا په دای پای کې ودرېږه زدا چې په کلیک ونه څه کښ کډر سره دا بل ټول لار انتخاب سیسو لاندې موږ چې لرو ډیټ اند ټایم لرو کله نه کله دې چې ضرورت پیدا سو او تاریخ وخت او تاریخ ته ضرورت پیدا سیسو وخت تاریخ ته فرض کا پر دې ځای باندې زره دا سفر ماتوم دلته راځم چې ډیټ اند ټایم ته وخت ضرورت پیدا سو ډیټ and time سیسو ولا راسه فقط یا د کیبورډ F5 ووهه یا راسه پر دغه ځای باندې کلیک وکړه وخت 4 بجې 2 بالا او 2 دقیقې سیسو دې پته فارمټ موږ لرو فارمټ ته د لیکنې اړوند د لیکنه بولډ راولم ایټالیک راولم نری دی پند دی کم فونټ دی څونه اندازه دی غټ یې سیسو پر دې باندې کلیک وکړه دا خلاص کا رف ټیکس اول رف ټیکس موږ لرو رف ټیکس د دې لپاره دی اوس که زه چیرې دلته د لیکنه کوم ګوري په دا ځای سر ته چې راورسېدم دې سر ته دا لیکنه اتومات 2 ملیک شروع کوي ګوره 2 ملیک شروع کوي دا رف ټیکس چې غیر فعال کوي لیک بیا سر نه لري روانه ده بالا سیسره معنا سر نه معلومیږي دا رف ټیکس فعال کوي چې څو ګرځي لیکنه مو خپل مال چې د سترګو لاندې هغه شته سیسره ګرځي لیکنه مو د سترګو لاندې پونټ را خلاص کی دا لرسته په ځان را خلاصېږي دې ته به انتظار سي استاد ژبه چې بدلوو د اسانه توري شارټکټ استا په وینډوز کې الټ شفت وها په وینډوز اته کې وینډوز کې وا نسه سپیس یا د فاصله وها اته کې چې باش سپیس د وینډوز کې نسه سپیس یا د فاصله وها مو اکثر وخت شفت الټ نیو په وینډوز کې دی هغه ګورئ دا د سټایل دی څه موډ سټایل غواړي تر ټولو هغه عادي نورمال په ټولو کمپیوټرانو کې ستا هغه ټایم نیو رومان دی سیسو دلته رقم موږ لرو په دې ځای کې هر یو څه دی انتخابوي سیسو زما سره به تقریبا 1200 دا نه انسټال زه دا انتخابوم دا به خپ به موډ دی دا انتخابوم سیسو راسه دلته څه موډ غواړي میډیم غواړي بولډ غواړي دا سپند لیکنه غواړي کدا موډ غواړي دلته اندازه ورته وټاکه شل غواړي دیش غواړي ګور په دې ځای کې غټوالي دا سمپل یې ویني سیسو دلته راسه دا کډر غواړي دا کډر غواړي راسه دا وکیک چې وکیک کې ګور لیکنه ټول هغه ته واوښته البته انګلیسي ځکه چې دا د پښتو لپاره نه ولاغه سر به خلاص ان شاء الله بیرته کې خپل حالت راولي بیا پونټ را خلاص کی پونټ مې را خلاص کی دلته ټایم نیو رومان په دې ځکه فقط چې وه ټایم نیو رومان وو غدي اتومات درته راوړاوي دلته کلیک پر وکړه راسه دا بولډ کوي چې پند راسي او راسه وکیکه خپل اجي حالت ته ولاړ پښتو لپاره ټایم نیو رومان د پښتو لپاره د انګلیسي لپاره او پښتو انګلیسي خپل جلا پونټونه لري سیسره هغه به انسټالې یا کې په کارو پر ماجا وکړ ما سره ستا ولا سوداني دي کتل سوداني به درکم پښتو انګلیسي دواړه کې پیچلې دي سره د عربي او د دې بلا سیسره پر ویو باندې به کلیک وکړه سټیټس بار کار نه کوي ولې کار نه کوي دا ورډرف غیر فعال کې دی به فعال شي اوس موږ سټیټس بار لرو دا غیر فعال کې نه لرو وینه ومن دي چې ورکس بیرته کلیک پر وکړه بیرته براس دا شی
صحیح شو دې خوا ته هیلپ لرو دا هیلپ ویو هیلپ دا که آنلاین یا د انټرنیټ سره وصل یې بیا د نوټ پاډ په اړه معلومات درکړي هر مشکل چې هغه درته حلوي اباوټ نوټ پاډ خو د نوټ پاډ په اړه معلومات بس دی